سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، د سوشل میډیا یوه سټار الیشا 007 د هغې یوه غلطه ویډیو وایرل شوې ده. نو ملګرو، دا ویډیو کوم ځای وایرل شوې ده او د چا سره وایرل شوې ده؟ ملګرو، الیشا 007 څوک ده؟ که تاسو دغې نه پوره ځان خبرول غواړئ نو زموږ ویډیو پوره وګورئ او د نورو معلوماتي خبر دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ چې تاسو ته زموږ نوې ویډیو ښه په اسانۍ سره در رسي. ملګرو، الیشا 007 د پېښور سره تعلق ساتي او په ډېر کم عمر کې دا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوه او هغې په مختلفو ملکونو کې پروګرامونه هم کړي دي او څوک یې لندن ته هم بوځي او نورو ملکونو ته یې هم بوځي. ملګرو، د دې پلار داود شاه او د دې مور سونیا شاه. ملګرو، دوی درې واړه یوځای شوي دي او دوی درې واړه مشترکه چکرې هم وهي او کله یو ملک ته او کله بل ملک ته هم یې خلک بوځي او د لور یې په سوشل میډیا باندې ډانسونه هم راځي او په هغه ډانسونو کې دوی داسې جامې استعمالوي چې داسې انګریزان هم نه استعمالوي. ملګرو، دا ویډیوې په لندن کې هم وایرل شوې ده چې هلته کې په لندن کې یو مقامي کس سره دغه رنګ الیشا 007 غلط کار هم کړی دی او دغه غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوه او ډیره زیاته خلکو وکته. نو ملګرو، دا پښتانه دي او دوی د پښتنو نوم هم بدناموي، ځکه ملګرو دوی چې کومې جامې اغوندي هغه رنګې پښتانه خلک نه اغوندي. ملګرو، دغه رنګ الیشا 007 او د هغې مور سونیا شاه یو بل ته کنځلې هم کوي په سوشل میډیا باندې. نو ملګرو، دغه رنګې خلکه مه سپورټ کوئ او داسې خلکو له عزت هم مه ورکوئ ځکه چې دوی د پښتنو نوم هم بدناموي. نو ملګرو، دغه و د الیشا 007 باره کې مکمل حقیقت. که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل پښتو نیوز سبسکرایب کړئ. شکریه.